ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې پر هیلری کلینټن او ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ. هغه د فلوریدا په ټامپا کې د سپینې ماڼۍ د ویان جاش ارنست هغه خبرو ته اشاره وکړه چې د هیلری کلینټن د کمپیوټري ایمیلونو د تحقیقاتو په برخه کې ویلي و چې دا تحقیقات جنایي دي. کچېرې تاسو د خبرې ته ځیر شئ نو څنګه تاسو د وداسې چا ملاتړ کولی شئ چې د هغې په برخه کې جنایي تحقیقات روان وي؟ ډانلډ ټرمپ ولسمشر اوباما ته اشاره وکړه چې څو ورځې مخکې د هیلری کلینټن ملاتړ وکړ. زه فکر کوم هغه ډیره ځیرکه او حاضر ځواب ده، سرسخته ده او له کارګرې طبقې سره ډیره ژوره علاقه لري او د ماشومانو له زده کړې سره علاقه لري. ولسمشر اوباما نیت کړی دی چې د هیلری کلینټن سره څنګ په څنګ د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په انتخاباتي مبارزه کې ګډون وکړي. خو ډانلډ ټرمپ خپل انتقادونو ته ادامه ورکړه او ویل چې هیلری کلینټن د جمهوریت ریاست لپاره کفایت نه لري. تاسو پوهیږئ چې دا خبره چا وکړله؟ برني سینډرز وویل چې هیلری کلینټن د جمهوریت ریاست وړتیا نه لري ځکه چې هغه سم قضاوت نه لري. ډانلډ ټرمپ پر هیلری کلینټن دا انتقاد هم وکړ چې هیلری کلینټن د سوري کډوالو د راتلو پلوي کوي او غواړي لږ تر لږ 15,000 کډوال په دې هیواد کې ومني او دا ښه کار نه دی. موږ دا نشو کولی. په دې وخت کې په غونډه کې نارې شوې چې د کرکې مخه ونیسئ او د ډانلډ ټرمپ مخه ونیسئ. هغه څه چې دلته پیښیږي هغه ډیره د خواشنۍ خبره ده، ډیره د خواشنۍ خبره ده چې موږ دومره سره ویشل شوي یو. که څه هم د ښاغلي ټرمپ پلویانو د هغه په خبرو ډیره خوښي او شور و زوږ څرګند کړ، خو په جمهوریت ګوند کې ډیر خلک له هغه سره موافق نه دي. پر ښاغلي ټرمپ باندې په خپل ډیر سخت انتقادونه وشول ځکه چې هغه د یو اسپانوي نژاد قاضي په برخه کې له نژادي توپیر نه ډکې خبرې کړې وې. د جمهوریت ګوند جګپوړي او منتخب غړي پال راین د اسپانوي نژاد قاضي په برخه کې د ډانلډ ټرمپ تبصره د نژادي تبعیض نه ډکه وبلله. د رویټرز د خبري اژانس د یوې سروې له مخې چې د جمعې په ورځ خپاره شوه، هیلری کلینټن په سروېګانو کې له ډانلډ ټرمپ نه په 100 کې 11% مخکې ده. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.